أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د کفارو سره د مسلمانانو ژوند تریخ او کفارو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه معجزې غوښتې. همیشه به ورته ویل تا خو موږ ته هېڅ شی نه دی راښکاره کړی، لږ تر لږه تو خو یوه معجزه موږ ته راښکاره که چې د هغه په واسطه موږ ستا پر رسالت اقرار وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که سپوږمۍ دوه ځایه سوه تاسې ایمان راوړئ؟ که ستاسې په حضور د الله عز وجل په اراده او زما په اشاره سپوږمۍ دوه ځایه سوه تاسې د الله عز وجل او زما پر رسالت ایمان راوړئ؟ کفار ویل هو. نو د 15 په شپه چې سپوږمۍ پوره او کامله وي د دغه معجزې وعده سره وکړه. د 15 په شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مینا کې تشریف درلود او قریش هم د معجزې د لیدلو دپاره سره راټول سوي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و سپوږمۍ ته اشاره وکړه چې دوه ځایه سي، او سپوږمۍ هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اشاره دوه ځایه سوه چې په عربي کې شق القمر ورته وایي. سپوږمۍ دوې ټوټې سوه، یوه حصه یې د غره و یوه طرف ته ولاړه او بله حصه یې د غره و بل طرف ته. د سپوږمۍ د دوو حصو په مابین کې غر راغلی. کفار ورته ګوري، دا معجزه یې هم ولیده، بیا یې هم ایمان نه راوړی او ویل یې ته ساحر یې. منکره کفار تر دغه زیات څه شي غواړي، خو بیا هم حق ته سحر وایي. الله عز وجل د سورة القمر په اولني آیاتو کې فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت را نږدې سو او سپوږمۍ دوه ځایه سوه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. که دغه کفار د الهي قدرت یو دلیل وویني مخ ځینې واړوي او وایي چې دا پخوانی قوي سحر دی. وکذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. او دوی حق درواغ بولي او د خپلو خواهشاتو متابعت کوي او هر کار پر خپل وخت کیدونکی دی. یعنی د دوی عذاب هم پر خپل وخت ورته راتلونکی دی. د دوی هلاک چې الله عز وجل په خپل علم کې ورته ټاکلی دی شا او مخته نه کیږي، پر خپل وخت به ورته راسي. ورونو، دغه شق القمر لو حادثه او نادره معجزه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رسالت ورته ثابت کړي، مګر کفارو بیا هم ایمان نه راوړي. د تاریخ ډېر علما لکه ابن کثیر او داسې نور وایي چې عربو به په دغه واقعه سره تاریخ شوی. موږ د مخه هم درته ویلي وه چې عربو جنتري نه درلوده او کم وخت چې به یوه لو واقعه پیښه سوه په هغه سره بیا تاریخ شوی چې تر فلانۍ واقعې دونه کاله د مخه یا دونه کاله وروسته فلانی کار وسو. او د دغه لویو واقعو څخه کومو چې عربو تاریخ په شوی د فجار جنګونه وه، د فیل کال و او دغه شق القمر و. حتی په هندوستان کې هم دغه شق القمر ولیدل سو. ډیرو خلقو په ډیرو ځایو کې دغه شق القمر ولیدی. که دا سحر وای یوازې به دغو خلقو لیدلی چې دالته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره موجود و، مګر دا لیدل عام او لو معجزه وه. ډیرو خلقو ولیده.
دلته یوې کوچنۍ تبصرې ته ضرورت شته. هغه دا چې غربیان دا خبره نه مني او وایي زموږ په تاریخ کې د دغه شق القمر ذکر نسته. نو نه دی پېښ شوی. د دغه انکار دپاره د دوی یوازنی دلیل دغه دی چې وایي موږ شق القمر نه دی لیدلی. مګر د شق القمر د نه پېښېدو دپاره دغه دلیل کافي نه دی، بلکې د شق القمر د اثبات دپاره ډېر دلیلونه شته. اولا شق القمر د شپې و او په ډیرو غربي ملکو کې د مطالعو د اختلاف په سبب ورځ وه او په ځینو ملکو کې نیمه شپه وه او خلق بیده وه او په ځینو ملکو کې اوریځ وه. که چیرې بیا په ځینو ملکو او ځایو کې آسمان شین هم وي او خلق هم د باندې ناست وي، دا ضروري نه ده چې هغو ټولو د آسمان و طرف ته کتل او سترګې یې د سپوږمۍ څخه و بل طرف ته نه اړولې. بل که آسمان شین هم وي او پر مځکه د سپوږمۍ رڼا هم وي، د سپوږمۍ په دوه ځای کېدو د هغې په رڼا کې کوم خاص فرق نه پیښیږي چې خلق دې ورته متوجه سي. او بل دغه دوه ځای کېده د یو څو ثانیو دپاره وه، ساعت او ډېر وخت یې په بر کې نه دی نیولی. موږ وینو چې ډېر ځله د سپوږمۍ تندره یا خسوف پیښیږي او تر ډېر وخت پورې دوام هم کوي، خو بیا هم په میلیونو انسانان نه په خبریږي. په تیره بیا په هغه زمانه کې چې د نن غوندې رصدخانې او نور آلات هم نه و موجود، د خبر د نشرولو دپاره اخبار او رادیوګانې هم نه وې چې دا خبر نشر او ضایع کړي. په هر حال په غربي تاریخ کې د دې معجزې نه وجود د هغې د تکذیب او نه منلو دلیل نسي کېدلی. خو په شرقي تواریخو کې د دې معجزې ذکر شته. په هندوستان کې د مالیبار د مهاراجي د اسلام راوړلو سبب هم دغه د شق القمر واقعه سوه. لکه څرنګه چې مخکې مو وویل دا معجزه په قرآن کریم کې هم ذکر سوې ده. خیر، د بعثت د 11 کال د حج په موسم کې چې د 620 میلادي کال د جولای میاشت وه، اسلامي دعوت ډېر ښه تخم لاسته راوړي چې ډېر ژر دغه تخم په لویو درختو بدل سو چې دغه درختو په خپله سایه کې مسلمانان د هغه ډیرو او اوږدو کلو د ظلم او طغیان د ګرمو لمبو څخه وساتل. کم وخت چې اهل مکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکذیب کاوه او دی صلی الله علیه و آله وسلم یې د الله عز وجل د لارې د دعوت څخه منع کاوه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې حکمت عملي کاوه چې د شپې په تاریکیو کې به د حاجانو پر ډلو او خیمو ګرځېدی. دا د دې دپاره چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم او د دغه ډلو په مابین کې د مکې مکرمې د مشرکانو څخه څوک نه وي موجود. نو یوه شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ملګری و راووتی. د زهل او شیبان ابن ثعلبه د قبیلې و خیمو ته ورغلی، د اسلام او توحید په باره کې خبرې ورته وکړې. وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د زهل د قبیلې د یوه سړي په مابین کې ډېر معقول او په زړه پورې سوال او جواب وسو. خو بیا هم دغو خلقو د اسلام د قبلولو څخه انکار وکړي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مینا کې د عقبې سره تېرېدی. هلته یې د څو نفرو آواز واورېدی چې په خپل مابین کې خبرې سره کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغو نفرو ته ورغلی. دا خلق 6 نفره وه او د یثرب د ځوانانو څخه وه، ټوله د خزرج د قبیلې څخه وه. څوک وایي چې 12 نفره وه، خو 6 یې یقیني دي. ورونو دغه 6 نفره ډېر مهم دي. دغه نفر د اسلام هغه صالح تخم دی او د دغو نفرو نمونه داسې دي: اسعد ابن زراره چې د بني نجار څخه و، عون ابن الحارث ابن رفاعه ابن عفراء چې د بني نجار څخه و، رافع ابن مالک ابن عجلان چې د بني زریق څخه و.
قطبه ابن عامر ابن حدیده چې د بني سلمه څخه و، عقبه ابن عامر ابن نابی چې د بني حرام څخه و، جابر ابن عبدالله ابن رئاب چې د بني عبید ابن غنم څخه و. د اهل یثرب لو خوشبختي دا وه چې دوی به د مدینې منورې د یهودو څخه اورېده چې یو نبي د نبیانو په دغه اوس وختو کې مبعوث کیږي، هغه به راووځي او موږ به متابعت وکړو او بیا به د هغه نبي په ملګرتیا موږ تاسې داسې مړه کړو لکه د عادیانو او سمودیانو وژنه. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغو نفرو ته ورغلی او ویل تاسې څوک یاست؟ هغو ویل د خزرج د قبیلې څخه یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نه کښېنئ چې یو څه خبرې درته وکړم؟ هغو ویل هو کښېنو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېنستی، خپل دعوت او د اسلام حقیقت یې ورته بیان کړي، وحدانیت ته یې راوبلل، قرآن مجید یې ورته ووایه. دغه نفرو په خپل مابین کې سره وویل والله دا هغه نبي دی چې یهود تاسې په هغه سره بیروي، کوشش وکئ چې یهود تر تاسې د مخه نسي، د ده دعوت قبول کړئ او مسلمانان سي. که یهود په اسلام راوړلو کې تر موږ د مخه سوه، هغه به راسره وکړي چې دوی وایي، نو یا تاسې تر هغو د مخه سئ، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړئ او اسلام قبول کړئ. ورونو، دا څنګه قصه وه چې یهودو به اهل یثرب په بیرول؟ هغه داسې د مدینې منورې ټول اوسېدونکي پر درو حصو ویشل سوي وه. یوه حصه د اوس قبیله وه، بله حصه د خزرج قبیله وه او درېیمه حصه یهود وه. او یهود بیا په خپله پر درو قبیلو ویشل سوي وه، بني قریظه، بني قینقاع او بني نظیر. که څه هم هلته نور انفرادي یهود وه چې د دغو قبیلو څخه نه وه، خو هغه لږ وه. عمده او اساسي یهود دغه درې قبیلې وه او ټوله یهود د نفوسو په حساب د مدینې منورې درېیمه حصه نفوس وه. د اوس قبیله هم د مدینې منورې د نفوسو درېیمه حصه نفوس کېده. همدارنګه د خزرج قبیله د مدینې منورې د نفوسو درېیمه حصه کېده. نو مدینه منوره په برابر او مساوي شکل درو حصو ته ویشل سوې وه چې یهود، د اوس قبیله او د خزرج قبیله وه. او د دغه درو قومو څخه یو هم پر مدینه منوره نسوای امیر کېدلی، ځکه ټول اقلیات وه او سره برابر وه. نو مدینې منورې عمومي مشر او د ټولو دپاره یو امیر هم نه درلودی او دغه درو قبیلو به همیشه د حاکمیت دپاره جنګونه سره کول. خو په دغه وختو کې به یهودو و دا نورو قومو ته چې اوس او خزرج وه ویل د نبي آخر زمان د بعثت وخت رانږدې دی، که هغه مبعوث کړه سو موږ به د هغه متابعت وکړو او تاسې به حلال کو. داسې حلالېده لکه د عادیانو او سمودیانو چې ټول هلاک سوه. دغه نورې قبیلې به د آخري نبي په راتګ سره بیرولې چې کم وخت چې هغه نبي راسي نو موږ به د هغه د متابعت په سبب پر مدینه منوره حاکم سو او تاسې ته به بیا هغه وخت جزا درکو. اوس چې د خزرج د قبیلې حاجانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې واورېدې، ویل هغه دغه نبي او دغه دین دی چې یهود موږ په بیروي. پام کوئ چې یهود تر تاسې د مخه و دغه دین ته داخل نسي. دغه خلق عاقلان او هوښیاران وه، کورنیو جنګو د پښو اچولې وه، خاصتا هغه د بعاث جنګ چې په دغه نږدې وختو کې تیر سوی و او تر اوسه د هغه جنګو لمبې پورته کېدې. او دا یې امید و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین او دعوت خبرې د دوی دپاره د صلح او آرام ژوند سبب وګرځي. نو دغه د خزرج د قبیلې خلقو وویل موږ تر شا داسې قوم پرې ایښی دی چې د هیڅ قوم په مابین کې به دونه شر او عداوت نه وي لکه زموږ د قوم په مابین کې چې سته. او دا مو امید دی چې الله جل جلاله به په تا سره راټول کړي. موږ چې ولاړ سو خپل قوم به هم ستا و دین ته راوبولو او دغه ستا د دین
دغه احکام به پر عرض کو کوم چې موږ قبول کړ. که الله عز وجل دوی پر تا راټول کړه نو به په موږ کې تر تا هیڅوک عزتمن نه وي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام احکام او قرآن مجید وروښول. کم وخت چې دغه خلق مدینې منورې ته تله د ځانه سره د اسلام رسالت ورسره یوړی او هلته یې د اسلام په نشرولو شروع وکړه. په مدینه منوره کې د انصارو د کورو څخه داسې کور نسو پاته چې هلته دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې نه کیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.